بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم ملګرو ورونو، سلامتی مو غواړم او خوشحاله او آباد اوسئ. او ډېره زیاته مننه کوم. او پرون ما یو پوسټ شیر کړی و د زما د ورور متعلق جان باچا صاحب، جان دوران صاحب. مای مریض دی، نو ستاسو نه مننه کوم. خوشحاله او آباد اوسئ. ډېرو زیاتو ورونو، ډېرو زیاتو خویندو دعاګانې کړي، حتی یو امام صاحب، یو کاری صاحب په مدرسه کې په ماشومانو باندې لاسونه اوچت کړي، د هغه د صحت لپاره خصوصي دعاګانې کړي. نو شکرګزار یم ستاسو ټولو ورونو، الله تعالی مو شکرګزار لرئ. نو بس پرونه راسه صرف خپل مشر ورور دپاره لږ داسې خفه یم. داسې نه یم خو ورته خفه چې بیماري ور باندې سخته ده. بیماري مونږ او تاسو باندې راځي، بس دې ته ورته خفه یم چې دی هم مسافر دی او بل دا چې لږ وارخطا شوی دی. نور الحمدلله داسې هېڅ کوم داسې سیریس میټر نه دی. الله تعالی دې ورته شفا ورکړي، الهي امین کې. او خوشحاله و آباده اوسئ بیا هم. او په دې هغه موضوعګانو مو مه راته ووایئ، څه ورته وایي سیاست موضوعګانو باندې په دې ټایم مه راته ووایئ. چې کله سړی سینې ته درته سړی سینې سره ناست وم که نه، نو بېره سیاست موضوعګانې مزه کوي چې پرې راتاو شو. بهرحال د دنیا په یو داسې ځای کې ولاړ یم چې چرچاپېره غرونه دي، ښکلې علاقه دی، هوا ډېره مزېداره ده دلته، یقینا چې ډېره ښکلې هوا دی. او بس سلامتي مو غواړم. نو نور ستاسو کمنټس را روان دي، د ملګرو کمنټس را روان دي. او محمد طیب وایي چې کال می عدنان خان، ستا ډېره زیاته مننه کوم وروره، د هغه دپاره تاسو دعاګانې کوئ. نو غاړه در باندې بندوم، زما چې کوم ملګري یای، مسلمانان وروڼه خویندې یای، غاړه در باندې بندوم چې تاسو صرف په کمنټس کې مه ظاهروئ چې تاسو د هغه صحت لپاره دعاګانې کوئ. نو غاړه مو دین په دنیا بنده، چې د الله ته سجدې کې ټیټېږئ او مونځ کوئ، او مونځ نه بعد د هغه دپاره صحت ته دعا وغواړئ او مننه به مو وي. او بس نور الحمدلله داسې کومه سخته بیماري ورته نه ده لګېدلې، خو د هغه ورکوټی تکلیف هم رانه نه برداشت کېږي، حقیقت درته وایم. نو بس په دې وجه لږ داسې هغه یم. دا په کوم ځای کې وروره؟ بس ځای خو ولا حقیقت که درته ووایم ما ته خپله نوم ولکه راځي. لږ په سفر کې روان وم، نو ستړی شولم، نو ما ویل چې ځای زه لایو راشم او تاسې نه مننه وکړم. شکرګزار یم ستاسو ټولو ورونو. او یوه خبره زه درته وکړم ملګرو، ګورئ موږ او تاسو پښتانه یو که نه، مسلمانان یو. مسلمان د مسلمان په کار راځي، مسلمان د بل مسلمان ورور دی. دغې رشتې نه انکاري نه مه کېږئ. موږ او تاسو که خپل منځ کې کست او کینه هر څه ولرو که نه، نو د الله دپاره هغه هېرې کړئ او خپل مسلمان ته ورور ووایه. چاته څه پته لګېږي، کیدای شي ستاسو مخامخ چې څوک ګناهګار دی، کیدای شي تاسو نه هغه ښه وي د الله په عدالت کې، که نه؟ نو داسې نه دی ملګرو چې تاسو مسلسل یو کس سره کستن کست او کینه وساتئ. نو زیاتو افغانیانو ورونو ما نه پوښتنې کړې دي، بلکې میسیجز را لیږي، ما ته وایي چې ته د افغانیانو ولې بد وایې. سمه رب تعالی ګواه دی چې زه د افغانیانو بد نه وایم، صرف دغو پوچو او سپکو خلکو بد وایم چې هغو ته زه سره افغانیان وایم هم نه. پوه شوئ؟ زما دغه مقصد دی. نور مینه مې ایمان دی، نفرت نه غواړم او کست کینه نه غواړم. کوم وروڼه، کومې خویندې چې نفرتونه کوئ، کست او کینه لرئ، نو زه در سره بحث نه کول غواړم په داسې موضوعګانو باندې. داسې موضوعګانو باندې در سره بحث کول غواړم چې هغه زمونږ او تاسو د ګټې سبب شي، د تاوان او د دغو شیانو سبب نه شي. په طالبانو درته دعا کوو انشاءالله. رب تعالی دې سلامت لره کریمه. بس د هغه لپاره، د هغه صحت لپاره خصوصي دعا اپیل کوم ټولو ملګرو ته، ټولو فالوورزو ته، مسلمانانو. او بس داسې دی چې دغه خبرې مه کوئ، دا سوالونه مه کوئ چې زه د افغانانو نه زه بد وایم. تاسو څه قسم ته کیسې کوئ؟ لیونیان خو نه یئ.
ولې زه درته کوم جاهل ښکارم او مقصد مې صرف دا دی چې دا زه چې کوم کارونه کوم که زما طرف نه تاسو ته کوم نقصان پکې رسیږي ما خو شخصي تاسو ته کوم نقصان نه در رسولی که نه خو چې کم شیونه زه په یورپ کې کوم دا خو افغانستان نه دی که نه یورپ دی که نه آسټریا ده او په آسټریا کې پاتې کېږم دا خو افغانستان خو دا نه دی که نه نو که زه په افغانستان کې وای او ما داسې کومې کارنامې کړې وای چې هغه تاسو ته مخامخ وای نو یقینا ستاسو مخامخ زه یو مجرم بلکې زه یورپ کې یم یو مسافر یم دا پیج مې د امن د انسانیت دپاره درته روان کړی یقینا چې په دې پیج کې اوس هم داسې افغانیان شته چې د پاکستانیانو نه به ډېر ګلالي وي حقیقت درته وایم او ډېر زیات ورته احترام ډېر زیات ورته قدر لرم دې پیج کې اکثره د افغانستان طرف نه غټ ملایان دي عالمان دي په دې پیج کې دا پیج لایک کړی دی خو ستاسو په رقم ته پوچ او سپک کمنټونه هغه نه رالیږي ولې نه رالیږي خو هغه سوچ کوي که نه ورته پته دی او که چېرته زه درته را خولې نه کنځاګانې وباسم پوچ او رد ووایم نو بیا هم زه ستاسو مخامخ یو ګناهګار انسان صحیح دی که نه زما خو درته صرف یوه چغه دی چې دومره درته وایم چې مونږ او تاسو ورونه یو مسلمان د بل مسلمان رور دی نو که تاسې ما قوم پرستی پسې راولی قومیت ته ما راړوی چې زه د کوم قوم یم ته پښتون یې ته ولې داسې کارونه کوې ته افغان نه یې ته ولې داسې کارونه کوې نو ملګرو صرف دومره به درته ووایم چې د پښتو ژبه ما زده کړې ده زما بیسک ژبه زما د مور او پلار ژبه هغه پنجابي ده صحیح ده پنجابیانو کې رالوی شوی یم پنجابیانو کې مې پیدایش شوی ده مګر هم دا کوم حیثیت ته کوم انسانیت چې زما ګوره دا ما پنجابیانو نه زده کړی صحیح ده که نه دا دومره فالوورز لرم دا دومره سلامونه خلک رالیږي دا دومره مینه محبت رالیږي که نه دا زه پنجابیانو ته دعاګانې کوم پرې چې د پنجابیانو په محلو کې رالوی شوم د پنجابیانو په یونیورسټیانو کې د پنجابیانو په سکولونو کې مې سبق ویلو درس ویلو نو اوس زه ملامت یم په ده کې زه ملامت یم خو زما پلار چې چېرته امن غوښتلو زما پلار ته چې چېرته عزت احترام و هملته پاتې شولو هملته سکندر پیدا شو په هغه ځمکه کې په هغو خلکو کې سکندر پیدا شو او هغې محالې سکندر ته خپل بچی وویل د هغې محالې خویندو د هغې محالې ورونو او د هغې محالې پلارونو د هغې محالې د هغو میندو سکندر ته خپل اولاد وویل ته زمونږ بچی ته د پلانکي صاحب زوی نو سکندر انسانیت زده کړو چې ته خو زما مور نه یې ما ته بیا زوی وایې ته خو زما خور نه یې ما ته ورور وایې دا ولې وایي دا انسانیت دی نو انسانیت مې زده کړو ما ته خو په هغو خلکو کې چا راته داسې بدنامۍ خبرې ونه کړې چا راته سپکې خبرې ونه کړې چا راته کنځاګانې ونه کړې ما چې هر کار وکړلو په هغې محلې کې په احترام په عزت یې پوه کړم راته ویل چې دا کار مه کوه سکندر دا بد کار ده دا کار مه کوه سکندر دا بد کار ده خو دا کار کوه دا ښه کار ده زده مې کړو انسانیت مې زده کړو چې په انسانیت انسان څنګه پوهیږي که یو انسان مونږ غلط وګورو نو په کار د په انسانیت یې څنګه پوه کړو نو تاسو چې کوم الفاظ استعمالوئ دا خو د انسانیت نه دي که نه نو که تاسو ما سره کوم کست او کینه لرئ دا خو انسانیت نه دی که نه نو په انسانیت به پوهېدله وکئ که نه په انسانیت خبره وکئ چې زه خو هم پوه شم که نه زه خو هم پوه شم چې که انسانیت ما کې نه دی که جاهل زه یم که منافق زه یم که ISI زه یم نو تاسو بیا کوم داسې پاک شولی تاسو خو همغه ګنده الفاظ استعمالوئ تاسو خو همغه بکواس استعمالوئ چې تاسو خپله ځانونه سپک کړئ خپله کمنټ کې مو غلطه خبره لیکلې ده نو زه اوس ځان نه ګیله وکړم او که تاسې نه ګیله وکړم دغه سوال دی ځان نه ګیله وکړم او که تاسې نه وکړم که تاسې ما په غلطه لاره ګورئ نو په انسانیت سوالو جواب وکړئ که نه چې سکندر وروره مسلمانان یو پښتون یې که د هر قوم یې وروره په دغه خبره درنه ډېر بد خفه یم داسې ولې په کار دی وشي آخر وجه سره دا د انسانیت پوهېدل دی یو انسان چې په انسانیت پوهوي هغه دغه رقم ته په مینه محبت پوهېږي نو که تاسو چټیاتې وایه ګډې وډې وایه
نو د سکندر مخکې خبره او اوس خبره او همیشه به یې ساتي درته یو خبره چې د سپږو اوقات ته مخامخ ستاسو زما دا څنګه خبره ده پرې چې تاسو هم بې انسانیته شولی زه هم درته بې انسانیته شولم برابر شولو که دواړه جاهلان سکندر په دې جاهل چې تاسو سره سپږو اوقات تر کوي او تاسو په دې جاهلان چې تاسو د مور او خور کنځلې کوئ صحیح ده که نه مونږ او تاسو کې ښه څوک شولو د انسان بچی څوک شولو دا راته ووایه د انسان بچی ها د پښتون بچی څوک شولو د افغان بچی څوک شولو چې هغه آداب استعمال کی هغه خپل ځان وښیي چې زه یو دروند انسان یم درانده مې الفاظونه دي د احمدشاه بابا لمسی یم سپک انسان نه یم سپکې خبرې مې نه دي زده او نه سپکو مجلسونو کې زه ناستی پاڅېدی ما کړی دی که نه څه فکر لرئ سپي پسې چې کاڼی ولی نو سپی خو در پسې ټغېږي بیا در پسې ټغېږي که څنګه خو که ترېنه خاموش شئ ها او یا ورته ډوډۍ واچوئ په مینه محبت سره کیدای شي هغه سپی تاسو ته راشي په خپو کې درته وغورځېږي ها سپی چې سپی دی هغه ته هم تاسو په انسانیت سره غلی شئ ترېنه په انسانیت سره ورته ډوډۍ واچوئ که نه هغه به هم خپله ټغاری غلی کي نو تاسو ما نه صرف په دې ګیله ده چې زه افغانیانو پسې بد وایم انصاف وکړئ د خدای بندګانو ما همیشه خبره کړې ده چې د بعضې افغانیان ما کله هم په تور په افغان قوم باندې نه ده لګولی پرې چې د افغان قوم کې زما ډېر ملګري دي د افغان قوم کې زما ډېر خواږه ملګري دي زه نه غواړم چې زما د لاسه زما ملګري خفه شي خو تر نن ورځې پورې ما ته خپلو ملګرو دا نه دي ویلي چې سکندر تر افغانیانو پسې ولې بد ویلي په دې چې هغوی زما الفاظو ته ګوري چې ما کله هم نه دي ویلي چې ته افغان زه ټول افغانانو پسې خبرې کوم و د خدای بندګانو انصاف وکړئ انصاف زه دې پیج ته راغلی یم زما په سر باندې چې دا څومره پاکستانیان دي افغانستان ته I love you وایي ها دا کمکلتیا ده دا بده خبره ده چې دا څومره پاکستانیان دي اکثر کامنټس یې وګورئ که اکثر هغې وګورئ دا ټول افغانستان ته احترام لري که کوم پاکستانی په کامنټس کې زما په سر افغانستان ته کنځل کړی وي ها کوم پاکستانیانو زما په پیج کې افغانستان ته کنځل کړی وي راته ثابته کړئ زه داسې انسان یم چې الحمدلله زه انصاف کوم زما په سر به کوم د پاکستانی بچی به افغانستان ته کنځل ونه کړي په دې چې ما مینه کړې احترام مې کړی عزت مې کړی او دې ته ایجنټي نه وایي دې ته دلالي نه وایي د یو چا چې تاسو احترام کوئ د یو چا چې تاسو قدر کوئ که نه دې ته چپلوسي نه وایي دې ته انسانیت وایي دې ته مینه وایي دې ته محبت وایي دې ته دروندولي وایي ورسېدلی زما دغه شخصیات دي صحیح ده که نه ستاسو څه شخصیات دي ها چې معمولی افغانستان کې څوک شګه وغورځوي نو پاکستان ستا داسې وکم ستا پاکستان ستا داسې وکم دغه ستاسو شخصیات دي اوس دغه فرق دی نور انصاف که تاسې کوئ او که نه کوئ هغه رب چې دی که نه ډېر لوی د انصاف مالک دی او ستاسو پر دې خبرو باندې زه نه خفه کېږم او بلکې نه تاسو ما بدنامولی شئ زما ورځ په ورځ قدر زیاتېږي الحمدلله زه ورځ په ورځ په کامیابۍ روان یم الحمدلله کاروبار مې راشه وګورئ ورځ په ورځ په ګټه روان یم الحمدلله معمولی یو شیز پسې منډه وکم خاورو ته لاس واچوم سره زر راته ترېنه جوړ شي الحمدلله زړه مې د سکون نه ډک دی الحمدلله شپې چې را څنګه سر کېږدم په بالښت باندې فوراً په 2 منټو کې ویده شم الحمدلله دا ولې دا مقام دا عزت ما ته هغه رب را کړی دی که زه یو غلط انسان وای که نه نو زما به سکون نه و که زه یو غلط انسان وای که نه نو زه به تاواني وم تاوان در بدر انسان به وم در بدر ورسېدلی مګر هم الحمدلله همیشه په ګټه روان دا خو یو څه نتیجه دی که نه دا نتیجه خو تاسو ما ته نه ښایئ که نه خو دا نتیجه ما ته هغه رب را کوي
پرې چې زه درکې انصاف کوم خو تاسو پوهېږئ نه زه درکې مینه محبت راولم تاسو پوهېږئ نه زه درکې انسانیت قایمول غواړم خو تاسو پوهېږئ نه زما میشن خو دغه چې زه هر د مسلمان بچي ته خپل رور وایم زما میشن خو دغه چې زه هر مسلمان خپلې سینې پسې رانیسم پښتون چاته وایي پنجابی چاته وایي هزاره چاته وایي تاجک چاته وایي زه خو په دې سترګه ورته نه ګورم زه خو صرف په دې سترګه ورته ګورم چې مسلمان دی واو زما ورور دی زه خو صرف په دې سترګه ورته ګورم حیراني ده انصاف تاسې وکړئ که تاسې نشئ کولی هغه رب انصاف کوونکی چې هغه رب د چا زندگی تنګوي دا خو به تاسو وګورئ الحمدلله زه به همیشه په ترقۍ روان یم دا خو درته ګارنټي درکوم په دې چې په خپل ضمیر په خپل زړه په خپلو ارادو مې همیشه انشاءالله اعتبار دی چې انشاءالله تعالی چې زه به چېرته غلط لاړ نه شم انشاءالله تعالی چې زه به چاته داسې نظر ونه کړم چې ورته سپک نظر به وکړم بې عزته به یې کړم او زما د لاسه به هغه هرټ شي صحیح دی که نه دا نور ملګري څه وایي مننه کوم ملګرو او پاتې شوه د پاکستان خبره چې ما پرون د ازادۍ مبارکي پاکستان ته ورکړې وه د ازادي په افغانستان چې راشي که نه همدغه رقم ته خوشحالي به سکندر مناوي په دې پیج کې همدغه رقم ته ښکلې ویډیو به جوړوي سکندر په دې پیج کې ورسېدل همدغه رقم ته ښکلې مبارکي به ورکوي د افغانستان حکومت ته بلکې د افغانستان ملت ته سکندر پوه شوئ زه فرق درکې نه کوم خو فرق والا صرف تاسې یې چې صرف خپلو افغانانو ته مسلمانان وایئ خپلو افغانانو سره مینه لرئ بس او پاکستان نه اخواته اکثر افغانان داسې دي چې د پاکستان نه اخواته هندوانو سره مینه لري دا ډېره د افسوس خبره ده خدای تعالی مو جزایي کوي په دې دنیا باندې حقیقت درته وایم صرف د مرګ نه بعد نه په دې دنیا انسان تباه و برباد کړي الله پاک تاسو به بعضې الفاظ بعضې خبرې د کست نه وکړئ او مګر همغه شانته به نه وای حقیقت کې خو الله پاک وایي چې تاسو معمولی غلطي نه ده زه تاسو معمولی غلطۍ باندې هم تاسو ته ډېره غټه سزا درکړم نو هغه کست تاسو ونه کړلو بلکې تاسو سره شیطان مرګلی شو هغه کست یې وکړل پوه شوه مګر هم دوکه خو یې تا ته درکړه که نه دومره درته وایم چې دا مه هېروئ چې مسلمان د بل مسلمان رور دی دومره دا مه هېروئ زما ارادې الحمدلله پاکې دي زما سوچ او فکر الحمدلله د دې غرونو په شانتې جګ دی زه خپل نظر خپل سوچ همیشه جګ ساتم په دې وجه زما ارادې همیشه بلندې او اوچتې روانې دي په دې وجه الحمدلله همیشه کامیاب انسان روان یم همدغه وجه او بل نور به زه تاسو ته څه ووایم ملګرو د پاکستان پرون د مبارکۍ هغه مې ورکړی و د زړه نه مې درته درکړل اوس هم درته وایم چې ستاسو د انډیپینډنس ډے ته تاسو ته ډېره زیاته مبارک د زړه نه په احترام په عزت سره مګر هم که په دې چا زړه بدېږي نو د هغې ستاسو زه خدمت نشم کولی دا زما خپل ایمان ده دا زما خپل ایمان ده چې د مسلمان په خوشحالۍ ډېر زیات خوشحالېږم کوم مسلمان چې خوشحالي مناووي او کوم مسلمان باندې چې کومه خوشحالي راځي نو زه غواړم چې هغې خوشحالۍ کې ورسره خپل ځان شریک کړم صحیح ده که نه دا زما خپل ایمان دی سبا بل سبا د افغانستان هغه راځي ازادي راځي انشاءالله تعالی سکندر به بیا فرق ونه کړي صحیح ده که نه خو الله دې نه کړي الله دې نه کړي په دې چې زه چې کله ووایم چې زه د افغانستان یم خپل افغانان یې را سره نه مني اکثر افغانان وایي نه ته د افغانستان نشي کېدلی نو چې ووایم چې د پاکستان یم نو بیا نور تورونه را باندې راولګوئ نو چې ووایم چې د یورپ یم د آسټریا یم نو بیا ووایه چې کافر شوی نو تاسې آخر په کومه کې راضي یې په کومه کې راضي یې ستاسو غلامي وکړم زه ستاسو خپو لاندې کښېنم تاسو بوټان پالش کړم که څنګه د دې اوقات والا سکندر خو نه دی تاسو بوټان خو به زه ستاسو د پلار هم پالش نه کړم پوه شوئ بوټان خو به زه ستاسو د اشرف غني صاحب هم پالش نه کړم دا خو یاد ساتئ پوه شوئ په دې چې دا خپل سټیټس هر انسان سره برابر وړم که څوک زما زه د چا بوټان زه پالش کوم که نه اول دی هغه زما بوټان پالش کړي بیا
نو بیا به زه ورسره برابر وچلېږم. صحیح ده که نه؟ نور عزت درته لرم، احترام درته لرم، ډېره مینه در سره لرم. ارمان، خوب، ارادې مې همدغه دي چې مسلمانان سره ورونه وګورم، مسلمانان سره په اتفاق وګورم، مسلمانانو منځ کې ډېره ښکلې مینه محبت وګورم. دغه مې ارادې دي. په همدغه ارادو مې دا پیج روان کړی دی الحمدلله. څنګه روم سفر مننه کوم ملګرو، الله تعالی اتفاق پیدا کړي. نظام کاکړ مننه کوم وروره، سلامتي غواړم، خوشحاله و آباده اوسېږئ. وایي د چا پروا مه کوه. که د چا پروا ونه کړم که نه، یقین مو وشه یو آزاد انسان یم. پروا ستاسو کوم. همیشه ویډیوز ګورم د پاکستان. په پاکستان کې ډېر ښکلي ښکلي اسپتالونه دي او په دې اسپتالونو کې ډېر زیات بیماران د افغانستان پراته دي، علاجونه یې روان دي. ولې ونیانو ولې عزت نه کوئ د یو بل؟ زه دغې ته حیران پاتې یم. ولې قدر نه کوئ د یو بل؟ زه صرف دغې ته حیران پاتې یم. الله به رانه راضي شي، الله تعالی به زمونږ او تاسو ملکونه ښکلي کړي، بیماران به مو صحیح شي، بیمارانو ته به مو شفاوې ورکړي الله تعالی غیبي، ملکونه به مو ښکلي شي، امن به راشي، اتفاق به راشي. مګر هم نه پوهېږم چې په معمولي خبره باندې د یو بل وینو څښلو ته بیا کښېنئ. په معمولي خبرو باندې آیا سوچ او فکر مو څومره واړوکی را دی بعضې پښتانو؟ تاسو سوچ او فکر به دومره ما ته ستاسو سوچ او فکر دومره واړوکی ښکاري درې بعضې زه یم چې د تاسو د کم د دې کلي نه به بهر ستاسو سوچ نه ځي زما خیال که نه. دنیا مو نه ده لیدلې، ملامت نه یې، دنیا مو نه ده لیدلې. که زما غونته دنیا وګورئ که نه، نو دنیا ته به داسې شانته په احترام شئ، ولې دنیا نه به زیات احترام د خپلو پښتنو بیا وکئ، بیا به در سره احساس پیدا شي په زړونو کې. تاسو نه ماته څه ګټه را رسېږي؟ دا پیج به ماته څه شی راکړي؟ پیسې الحمدلله. د هغه خبره به درته وکړم، دغه جوک مستۍ خبره به درته کوم، پیسو را باندې باران د شپه ورځ. د دې پیج پیسو باندې زه د خر متیاز هم نه کوم، پوه شوې؟ د قبر خبره درته کوم، د دې پیج په پیسو باندې زه د خر متیاز هم نه کوم. مګر هم ټولو نه ضروري، ټولو نه قیمتي خلک تاسې یې زما دپاره، پوه شوې؟ او نه دومره وختونه لرم، نه دومره بېروزګاره انسان یم. هر پښتون ته څوک چې را سره په واټساپ کې دي، څوک چې را سره په فیسبوک کې دي، نږدې نه مون لیدلی یم. هر انسان ته پته رایي چې زه څومره مصروف انسان یم، په څومره کاروبار کې، په څومره کارونو کې ورخښت انسان یم. شپه او ورځ مې په ځان یو کړي دي، خو د یو چا دپاره، صرف ځان دپاره نه، د یو چا دپاره. خبره دا دی چې زه حیران درته پاتې یم، زه واللهي حیران درته پاتې یم چې تاسو کله هم سوچ او فکر لږ داسې اوچت ساتئ. چېرته تاسو خپله ځانونه مسلمانان ګڼلی دي؟ یو انسان ځان ته وایي که نه چې زه مسلمان یم؟ وایي که نه؟ چې ځان ته وایي چې زه مسلمان یم، نو بیا د بل مسلمان قدر وکړه که نه، او که نه ځان ته صرف پاک وایي بل. حیراني خو دغه دی که نه. خیر، نظام کاکړ وروره واقع چې د نیتونو د وجې نه خراب شوي، نیتونه مو بد دي. پښتانه بس همدغه وجه دی موږ او تاسو کې د نیتونه خراب دي والله. حذیفه افریدي وایي چې ولې غوسه یې؟ زه درته غوسه ښکارم وروره، زه صرف نصیحت کوم. زما لایو ویډیو صرف د نصیحت وي، چې اول ځان ته نصیحت کوم بیا تاسو ته کوم. صحیح ده که نه؟ او بعضې نصیحت چې څوک کوي، نصیحت په خنداګانو او په ګانو او بجانو نه کوي که نه،
نصیحت چې کوي که نه سترګو کې سترګې انسان نیسي د خپله چهره د خپله څیره ورته یو سیریس نیسي نصیحت چې کېږي نو انسان کې انسان سترګې نیسي او د خپله څیره داسې ورته جوړه کړي چې بل انسان باندې اثرات وغورځوي نو هغې نه باید نصیحت کېږي که نه نو زه دغه درته وایم پوه شوی دغه خبره نو زه اوس نصیحت کوم درته غوسه نه یم زما په غوسې باندې به څه وشي څه به وشي او څه کولی شم ستاسې هېڅ هم نه تاسې زما څه کولی شئ هېڅ هم نه دا سره دلته را کمنټس وایم که بار قسم قسم کمنټس راځي څوک مې حیران کړی او څوک مې وخندوی په خدای قسم درته کوم په د خدای بندګانو زه چې خپل نظر وکم نو زه افغانستان د اولیاء وطن ګڼم پوه شوئ چې دومره پاکه خاوره لرو که نه خو درد و تکلیف صرف دغه راکوي چې د دغو اولیاو په خاوره باندې نن کفر راغلی دی او هر د افغان بچی سترګې پټې نیولې صرف دغه درد راکوي هر د افغان بچی سترګې پټې نیولې صرف دغه درد راکوي هغه ډېره پاکه خاوره لرو ډېره ښکلې خاوره لرو ډېره مقدسه خاوره لرو مګر هم کفر پاسه بدماشۍ کوي ورباندې بدماشي کوي والله قسم چې بدماشي کوي په خدای قسم ده چې بدماشي کوي غونډګیري کوي ډاکوان نه وي بدماشان زما فیسبوک کې یوه ویډیو شیر شوې ده تاسو وګورئ په دې پیج کې دا شانتې ویډیوګانې نه شیر کوم په دې چې دوستي خلک ګډې وډې خبرې شروع کړي خو په خپل فیسبوک کې مې خلک کم دي نو هغوی سره کله وارې د زړه درد خبرې شروع کړم ورسره شیر کړم ما په خپل فیسبوک کې یوه ویډیو شیر کړې ده د افغانستان په پکتیکا ولایت کې دغو امریکایانو ډرون اټیک کړي څلوېښت خلک یې د یوه کلي شهیدان کړي دي او داسې جنازې روانې دي دا د اولیاو په خاوره باندې داسې بدماشۍ روانې دي خو چې درته چغې وکم درته ووایم چې د هر تروریستۍ تر شا د امریکایانو لاس ده چې د هرې تروریستۍ تر شا د امریکایانو لاس ده نو تاسو سرچپه ماته کنځلې شروع کړئ دا ولې یو بل ته به دا خبرې نه کوو ملګرو یو بل ته به دغه رښتیا نه وایو او که نه بس د اسانو په شانتې د سترګې به داسې ونیسو بس سیده به ځو دېخوا به نه ګورو کم سے کم هغه ورکوټې هغه د ایمان جذبه چې په خولې وینا ده هغه په کار دې را پیدا کړو که نه که د مټو نه د طاقت نه مونږ او تاسو بالکل بزدلان کېنستلو هغه به را پیدا کړو که نه په خدای قسم چې د افغانستان په سر باندې د امریکایانو په سر باندې 2 ځل دلته انویسټیګیټ شوی یم 2 ځل دریم ځل راته وارننګ راکړل چې په لایو ویډیو کې د امریکایانو باره کې بیا داسې خبر راوتلی وي نو بیا به خیر نه وي بیا درته لګیا یم چې د مسلمانانو اولین دښمنان دغه منافقین دغه کافر دغه امریکایان دي دغه افغانستان کې چې دغه بدماشان دغه امریکایان راغلي بیا درته وایم چې د هرې تروریستۍ تر شا د دغو لاس ده د مسلمان لاس په خدای قسم که کېدلی شي حقیقت درته وایم نور زما آخري ځل دی په دې ویډیو کې آخري ځل دی چې زه د افغانستان باره کې ما دا خبره وکړه نن نه بعد والله که زه د افغانستان باره کې هېڅ خبره وکړم افغانیانو تاسو پوهیږئ افغانیانو افغانستان مو پوهیږي زه پوهیږم او زما پاکستان پوهیږي وای چرته چې عزت وي
چرته چې شهرت وي، چرته چې مینه محبت وي، هلته سکندر وي. نو زه د پاکستان ملت، زه د پاکستان ځمکه، زه د پاکستان خاورې کې په سکون یم، په امن یم، ډېر عزت لرم، الحمدلله ډېر لوی عزت لرم. نو زه چې څومره د زړه نه پاکستان باره کې څه کولی شم کوم یې. نن پاکستان سره هندوستان خپې اوچتې کړې که نه، نو دغه دی لګیا یم. څنګه چې افغانیانو ته زه وایم چې امریکایانو سره زمونږ او تاسو جهاد فرض عین دی، نو دغه شانته اوس پاکستانیانو ته وایم لګیا یم چې نن دغو هندوانو باندې پکار ده چې خولې او لاسونه ورمات کړو، په خولو کې ورننوځو، ګېډو نه ته نه ووځو. دغو سره زمونږ او تاسو جهاد فی سبیل الله فرض و واجب دی. دا خلک به مونږ او تاسو نسکوروو. زړه مې دغه غواړي چې د هندوستان بیخي نقشې نه ترې نه وباسو. ورسېدلی نو داسې نه دی چې زه د افغانستان په کارونو کې کار لرم، زه د پاکستان په کارونو کې هم کار لرم. چې مسلمان ته څوک نقصان رسوي که نه، والله قسم کم سے کم د خولې خپل د خولې ایمان خو تازه کول غواړم چې دا خو وکم که نه. ها هندوستان ته به ماته ورکوو انشاءالله. په دې به یې ورکوو چې الله مونږ سره دی، مونږ مسلمانان یو، مونږ ایمانداره یو، زمونږ په خوله کې الله اکبر دی. هندو به څه وي، هندو غیرت به څه وي، او د هندو یار به څه وي. ها په رب قسم چې په سرحدونو کې درته ژوندي دفن کو، په خدای قسم، دا خو درته قسم په الله کوم چې په سرحدونو کې والله چې ژوندي درته دفن کو. پرې چې مونږ کې ایمانی جذبات دي، مونږ مسلمانان یو، مونږ د الله واحد بندگان یو چې فرښتې را باندې نازل کړي دي، د ښې مټخه فرښتې را باندې نازل کړي ده چې ویلي دي ورته چې دا زما بندر مسلمان دی، دی چې هر ښه عمل کوي په ثواب کې ورته لیکه. خو دغه فرښتې په کافر په هندو باندې نه ده نازل کړي چې ورته ویلې وي چې دا کافر دا هندو چې هر ښه عمل کوي فرښتې دا لیکه او په ثواب کې ورپسې ګډوه. نه کافران دغې فرښتې نه نامحرومه دي. نو په دې وجه مونږ او تاسو مسلمانان یو. کافر ته شکست ورکول دا زمونږ او تاسو دپاره ډېر آسان کار دی. خو که چېرته الله اکبر په سینه کې، په خولې، په ایمان سره ووایو، خبره دغه ده. نور خوشحال و آباد اوسئ ګلونو ورونو. بس دا لږه لایف مې در سره وکړه او د هغې نه علاوه درته وایم، بیا درته وایم ویډیو سر کې مې درته وویل، بیا درته وایم چې زما مشر ورور ته په خپل منځونو کې دعاګانې وکړئ، په کامنټس کې نه، کمنټونو کې مه کوئ خیر. او که تاسو واقعي ما سره دوستي کول غواړئ، تاسې واقعي موږ سره مینه لرئ، نو التجا کوم درنه، عرض کوم درته، هیله لرم درنه چې تاسو په خپلو عبادتونو کې، په خپلو منځونو کې د هغه د روغ جوړ صحت لپاره دعاګانې وغواړئ، پرې چې د هغه ورکوټې تکلیف هم رانه نه برداشت کېږي. دومره درته وایم. خوشحاله و آباده اوسئ. اجمل وایي چې پاکستان په پښتنو باندې څومره ظلمونه وکړل. پاکستان چې په پښتنو باندې ظلمونه وکړل که نه، وایي چا کې چې ګوته وي که نه، نو خامخا به ورسره کېږي. خبره دا دی که نه، حکومت دی نو خامخا به اکشن اخلي. دا ټول پښتنو باندې ظلمونه ولې نه کوي؟ دا ټولو باندې ولې نه کوي؟ خو چې په کومو پښتنو یې ظلمونه کړي، خو هغو پښتنو کې به څه ګوته وي که نه، ها، او که نه ګېډې نه لګیا یې، ها، خامخا څه ګوته در کېده، بیا یې در باندې راولي، معمولي څڼ مو وکړلو، دې ځل نسل در کې غر کوي، نسل در کې تباه کوي. ریاست ته ټوکې خو نه دي، حکومت ته ګپ شپ خو نه ده. تاسو څه فکر کوئ چې خرکاڼي ده ولې؟ ها، خرکاڼي فکر مو کړی ده. دا یورپ کې مونږ څه رقم ته ژوند کوو؟ د حکومت د نظر لاندې ژوند کوو، د حکومت د لاس لاندې ژوند کوو. حکومت چې راته ووایي چې دا مه کوه، نو نه یې کوم. که ومې کړل نو جیل ته مې هم اچوي، په کوتکو مې هم وهي، جرمانه کوي مې هم. نو تاسو خو بیا هم دومره آزاد یې په خپلو وطنونو کې، مګر حکومت چې معمولي در باندې ډانګې پورته کړي، نو بیا چغې مو د اسمان نه تېرې شي چې حکومت را باندې ظلم کوي. ولې؟ دا حکومت زما په خیال چې د اسرائیلو دی. دا حکومت کې زما په خیال چې دا ستاسو ماماګان، ستاسو ترونه، ستاسو کاکاګان نه دي. دا ټول د پښتنو خلک پکې هغه دي حکومت کې.
پښتونخوا کې چې څومره حکومت دی ټول د پښتنو حکومت دی. دا زما تره ستا ماما ستا کاکا پکې دي. دا ولې جاهلان دي؟ ها دا ولې د اسرائیلو قوم دی؟ خو چې څه ګوته درکوي خو در سره ګوته به کوي که نه. د نورو پښتنو باندې ولې ظلمونه نه کوي؟ د اسلام آباد پښتنو نه ډک دی، د پېښور پښتنو نه ډک دی، خیبر ایجنسي پښتنو نه ډک دی. ها دغسې نور علاقې پښتنو نه ډکې دي، کوهاټ پښتنو نه ډک دی، دنیا پښتونخوا سوات پښتنو نه ډک دی، کالام پښتنو نه ډک دی، ګلګت پښتنو نه ډک دی. د نورو سره ولې ظلمونه نه کوي؟ خو چې په کوم قوم کې ګوتې وي خو ګوتې در سره کوي که نه. داسې حکومت خو چې زمام شي والله که مو پرېږدم. په خدای قسم دی چې سر جګ کوي که نه سر در باندې کل کم. څه فکر کوئ؟ ریاست دی څه ټوکې خو نه دی. دومره سټریک دومره سخت قسم په خدای در سره وچلېږم چې یخ مو والله واچوم. داسې خو نه ده چې تاسو غیر قانوني کوئ نو موږ به درته سترګې غړو. تاسو چې چټیاتې وایئ، تاسو چې تروریستي پیلاوئ، تاسو چې غلط کارونه کوئ، موږ به درته سترګې غړو. چرسو ډیلینګ کوئ، د اصلي ډیلینګ کوئ، موږ به درته سترګې غړو. ها والله قسم دی چې خوښ مو شم بیا داسې عمل در سره وکړم. د خدای بندگانو حکومت ته قانون لري. هر کتاب درته واضح کړی دی. سکول ته ځې سکول کې ټول درته قانون نه ښیي. ها یونیورسټي ته لاړ شئ ټول لا سیسټم نه دی، قانون نه دی. هر لاره یو قانون لري. نو چې ته اوس غیر قانوني کوې نو خامخا به سزا خورې. داسې خو نه ده؟ عجیبه دی والله، ډېر عجیبه دی. نو بس د دې مطلب چې تاسو قانون مه غواړئ. دا خو شکر کوئ چې دا قانونونه لرو، دا پولیس سیسټم لرو. قسم په خدای که دغه مونږ ونه لرو، په رب قسم پښتنو کې خو داسې جاهلان پښتانه دي والله قسم ده چې یو بل سره وخورئ. قرآن قسم ده چې د خپلو علاقو کې تاسو هغه جوړ کړئ، بارډرونه جوړ کړئ. قرآن مې قسم وي چې په خپلو علاقو کې تاسو د تورخم په شانتې سرحدونه ولګوئ. دا زما کلی دی، دا ستا کلی دی، دا ستا ملک دی، زما ملک دی. دا شانتې نه یې تاسې، دغه شانتې نه یې. په دې ورکوټې ځمکې باندې چې په خپل چې د الله امانت دی، پر یې ورکوټې ځمکو باندې یو بل قتل کوئ. ها چې زما پټی دې پله راواړول، د معمولي خط دې پله ولې راواړول؟ دا خو زما ځمکه دی. نو تاسو به ټول پاکستان ته به ډېره ښه خپله ځمکه ووایئ، ټول افغانستان ته به ډېره ښه ځمکه ووایئ که نه. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. دا خو شکر وباسئ چې دا حکومتونه راکړي دي، که سخت دي، که وران دي، که کرپټ دي، که هر څنګه دي، چې مونږ یې ټیک کړي یو. معمولي اخوا دېخوا وکړو بیا نو ډنډې نه بل کار را سره نه کوي. مونږ او تاسو سره والله همدغه شانته جوړېږي، والله قسم دی همدغه شانته جوړېږي. دلته چې یورپ ته راشئ، دا یورپ ته چې راغلي یې څنګه انسانیت کې شوي یې، څنګه انسانیت کې یو؟ کړت کولی شو دلته؟ ها معمولي اخوا دېخوا کولی شو؟ پولیس نه ډارېږئ، حکومت نه ډارېږئ. ها خو دغه شانته خپلو ملکو کې هم وډار شئ که نه، خپلو وطنو کې هم احترام عزت وکئ که نه. هلته ولې نه کوئ؟ خو چې تاسو څنګه جاهلان، تاسو چې څه رقم ته سخت یئ، تاسو چې څه رقم ته غیر قانوني یئ، حکومت در سره همغه شانته چلیږي که نه دی دغه شانته. د سکندر حکومت وینو زما حکومت وای که نه چا غیر قانوني کولی که نه، یعنې تاسې سره ما بل عمل کوله. بیا به مې دې حکومت ته سلام کړی و د خدای بندګانو، بیا به مې ویلی و چې دا خوږ انسان دا دومره سخت دی، بیا به مو دا ویل چې دا خو بل ته سلامونه کوو، دا خو واپس هغه پولیسان را پسې راولی چې لاسو کې ډنډې دي، دا خو څه بل کفر را سره شروع کړی دی، بیا به دا وایئ. دا خدای بندګانو سم شئ، سم احترام وکئ، عزت وکئ، پوه شوئ؟ عزت احترام په مونږ او تاسو باندې فرض او واجب دی. حتی چې د یو انوسنټ کافر هم پکار دی مونږ او تاسو عزت احترام وکړو. انوسنټ کافر یو بېګناه کافر، د یو بېګناه کافر هم پکار دی چې مسلمان عزت احترام وکړي. ورسېدله بیا خپلو وطنونو کې دا حکومتونه، دا پولیس سیسټم چې دی دا د عمر رضی الله تعالی عنه قانون نه راساز شو، پوه شوئ؟ نو عمر رضی الله تعالی عنه چې کوم دی ډېر زیات حدیثونه د هغه د حکومت باره کې دي. داسې وګورئ چې یو حدیث د هغه ما اورېدلی و چې عوام چې څه قسم ته یئ
تاسو باندې به همغه رقم ته حکومت بیا الله نازلوي. او بل حدیث ما دا لیدلی و چې تاسو په هر لحاظ سره په کار د خپل حکومت احترام او قدر وکړه، په هر لحاظ سره. پوه شوئ؟ نو داسې خو نه دی ملګرو، والله قسم دی د زړه د درد نه دا خبره درته کوم. په خدای که دا حکومتونه زمونږ او تاسو نه وای که نه، ای پښتنو تاسو په خپلو کلو مخې ته د تورخم په شانتې بارډرونه وهلي وو، تاسو به خپل کلی ځان ته یو بل ځان ته به هغه کړی و، وطن کړی و. پوه شوئ؟ تاسو خو په خدای قسم د پاکستان او افغانستان ټوټې ټوټې اچولي وو. والله قسم په خدای درته قسم کوم، تاسو خو په خدای قسم د معمولي علاقې نه ځان ته ملک جوړ کړی و. دا خو همدغه حکومتونه دي چې څنګه تاسو سرتیري یې همدغه رقم د در سره سرتیري کوي. دا خو همدغه حکومتونه دي، شکر پې وباسم. کنې داسې جاهلان دومره ظالمان پښتانه لرو، والله قسم د دغه خو به د ملکونه خوړلي وو. احمد حساس بس الله دې پوي کی کنه خبره خو دې بده نه دی کړې. ځای خیر رب تعالی دې مونږ او تاسو کې امن راولي. زما په بعضې خبرو مه خفه کېږئ ملګرو، سم انسان یم، جذباتي کېږم. څنګه چې تاسو جذباتي کېږئ دغه شانته زم جذباتي کېږم، خو زما ما کې او تاسو کې لږ فرق دی. زه دنیا ته راوځم، دنیا ته لایو راځم. پوه شوئ؟ په غټ جرأت سره، غټې سینې سره. نو کله وارې خو به دومره حق لرم که نه چې جذباتي کېږم به، او که نه دا حق هم نه راکوئ. ها دومره حق خو راکوئ د خدای بندګانو چې کله وارې زه هم در سره جذباتي کېږم. پرېږدئ ملګرو، وایي یوه لاس نه ټک نه خېږي. نو کله وارې ما هم پرېږدئ چې در سره جذباتي کېږم. د خدای بندګانو د زړه دا بړاس به در سره وباسم، که څنګه و خفه کېږو به نه او نه به کیله کېږو. صحیح ده که نه؟ یو بل ته به خاندو تش چې والله جذباتو کې خو راغلی ښځه بېغمه شه لګیا اوسه، که څنګه؟ نو همیشه مینه او محبت خوند نه کوي ملګرو، کله وارې مرچکي هم مزه کوي. پوه شوئ؟ دا خواږه همیشه داسې دي چې انسان ته شوګر بیماري ور اچوي. نو مرچک خورئ کله وارې، پوه شوئ؟ مرچک خورئ نو ډېره مزه کوي. پوه شوئ؟ ډېره مننه کوم. ښه I love you too. I love you too. ټولو ته وایم چې I love you too. ټولو ته وایم چې مینه در سره لرم. داسې رایې چې د مسافر چې یو که نه، مسافر که د عربو مسافر دی، که د یورپ مسافر دی، که د امریکې مسافر دی، خدای که مونږ هر څومره سخت شو که نه، حقیقت درته وایم زه خو چې خپل ځان ته ګورم، والله قسم دی هر مسافر ته همدغه شانته فکر کوم. مونږ مسافر که هر څومره سخت شو که نه، خدای قسم درته کوم چې زړو کې ډېر زیات نرم یو، زړو کې ډېر زیات ایموشنل کېږو. کله وارې یو ډېر داسې عام ویډیو وګورو، والله قسم د سترګو نه مو اوښکې ورته توی شي، د درد د وجې نه برداشت کولی نه شو. پرې چې څه مسافرۍ او سخت کارونه را باندې وکړل، سخت یې کړلو او غرق او پر کې واچولو. دلته بعضې مسافر تاسو وګورئ د یورپ کې والله که داسې پیسې راورېږي. پوه شوئ؟ د یوه نیم قسمت پکې ښکلی شي، د یوه نیم مسافر پکې قسمت ولګېږي، یو ښه کاروبار ته مخامخ شي. و قسم درته کوم چې څنګه چې د عربو مسافر دي که نه، دا دومره په سختیانو کې دي. په خدای قسم دی ملګرو، دلته هم دغه رقم تري. په قرآن قسم دی چې دلته هم سختي تېروي. تاسو ته پته دی دلته شپې او ورځې خلکو کارونه کوي. دلته ژمی د انسان زړه چاودوي، دومره سخت ساړه وي په دې یورپ کې. په دې یورپ کې دا پښتانه چې تاسو وګورئ که نه، غټ جیکټې به راواچوي، د شپې 1 بجه 2 بجې به دی کار ته راوځي او پیاده به روانې پرې سړکونو کې غټه واوره او پې ورېږي. ورسېدلی دومره سختي په مونږ باندې تېرېږي دلته. حقیقت درته وایم، مګر همدا درته وایم چې والله قسم دی که هر څومره سخت شو، په قرآن قسم دی زړونه مو نرم دی، زړونه مو بیا هم نرم دی، رحم کوو، احساس را سره پیدا کېږي. مګر بعضې هغو خلکو ته زما دا نصیحت دی چې تاسې ولې رحم نه پیدا کوئ زړو کې، تاسو ولې احساسات نه پیدا کوئ مسلمانانو دپاره. صرف یو قوم پسې مه ځئ. تاسو یو پښتانه راټینګ کړي دي، یا مو یو افغانان راټینګ کړي، یا مو یو پاکستانیان راټینګ کړي. ملګرو ټولو پښتنو ته فکر وکړئ، دغه شانته نور پښتانه دا رقم ته څومره مسلمانان چې دي
ظلم په خدای قسم دی یو په پښتنو نه ده روان، په ټوله دنیا مسلمانانو باندې ظلم روان دی. سوریا وګوره، فلسطین وګوره، غر کو پر کې نه کړل همدغو کافرانو. ها همدغه رقم ته نن په پښتنو کې دا ظالمان راغلي امریکایان. ها څوک سر جګولی شي؟ دومره درته وایم زړونه همیشه ښه اوسېږئ، که خولونه پوچ شئ سپک شئ، مګرم دا خبرې په زړو مه الئ. زړونو ته زنګونه مه اچوئ. که زړه مو یو ځل زنګ شو که نه ملګرو، دومره درته وایم چې جاهلان درنه جوړېږي. د جاهل سړي مخامخ به هېڅوک هم نه راځي. پرې چې هر سړی در باندې فتوا ټاپه لګوي چې جاهل دی که جاهل، نو هم د خلکو په نظر کې سپک، هم د الله په نظر کې سپک، او هم د فرښتو په نظر کې سپک. شپه ورځ ګناهونه در پسې لیکل کېږي. پرې چې یو انسان چې جهالت باندې راواړي، د هغه زړه زنګ شي، هغه باندې ښه خبره هېڅکله اثر نه کوي، هغه په خپل جهالت باندې کلک ولاړ وي. بس دغه خبره ده. خدای ته وګورئ، که دا خولو کې تاسو هر څومره پوچ شئ سپک شئ، کنځاګانې کوئ، هر څه کوئ که نه، موږ در پسې تېرېږو، موږ خو چاته واپس کنځا نه کوو که نه، خو دومره دعاګانې درته کوو چې رب تعالی دې ستاسو زړونه سلامت ولري. که ستاسو خولې پوچې شي، خو دا زړونه مو خدای زنګ مه کړه. دا زړونه د ستاسو مسلمان وي، انسانیت نه ډک وي. بس دغه دعا به درته کوو. ډېره مننه ملګرو، خوشحاله او آباده واوسئ. یقینا چې ماشین په رقم ته شروع هم تر اخره پورې یو ورور مې په کال وانه خیستلو. زم انشاءالله تعالی چې ملګري راته را روان دي ډېر لرې نه، هغه چې راشي په خیره سره، دا به پیک اپ کم. نو سبا ته مونږ یوه ښکلې میله لرو، ډېر ښایسته ځای ته ځو. نو هغه ځای کې به مونږ تاسو ته په لایو ویډیو کې زه تاسو ته میله وښیم چې دا کومو غرونو کې مونږ ناست یو، او مونږ څه خوراکه سامان راوړی ځان سره. زه به تاسو ته د یارانو محفل بیا وښیم. خپل هغه ملګري به درته مخامخ کم چې دا ژوند کې ورسره په سکون یم، او دا ژوند هر راز ورسره په واتساپ ګروپ کې شریک کوم. هغه ملګري به زه انشاءالله تعالی سبا تاسو ته مخامخ کوم، او بیا وګورئ چې هغه ملګرو نه به زه صرف یوه پوښتنه کوم چې لکه څوک یې تاسې، قومونه مو څوک دی، د کم ملک یې، د هغوی په خولو به صرف یو جواب وي، د خندانه ډک، د مسکان نه ډک، ګرنټي سره چې صرف به وایي چې سکندره مسلمانان یو. بس دغې رشتې نه علاوه بله رشته نه لرو. صحیح ده؟ زما ملګري دغه شانته دی. ښه ملګرو، ښه وخت درته غواړم. الله تعالی مو همیشه په حفاظت کې په امن کې وساته. الهي امین. سره زمونږ ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله او آباده اوسئ. د الله په امان.